مونه ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ. څنګه کولی شو ښځه په خوند راولو د هغه چا لپاره چې د هغوی ښځې د جما نه خوند نشي اخیستلی. نننۍ ویډیو کې غواړم چې په همدې موضوع خبرې وکړم. له تاسو مې هیله ده چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. بعضې طریقې شته چې د هغه د عملي کولو سره د خوند اخري مرحلې ته رسیږي. لومړی د ښځې سره د یو ځای کېدو نه مخکې له ښځې سره ډېرې د مینې خبرې کول او د هغه د رحم د پاسه بازر پلي د بنګې ککرۍ په شان غوښه لوبول. دوهم، ښځه باید خپل ځان خاوند ته وروپېژني، یعنې خپل بدن کې ورته هماغه ځایونه وښیي چې د هغې د وجې نه ښځه جنسي تور راپارېږي، او خاوند هم باید خپلې ښځې نه پوښتنه وکړي چې کومه طریقه باندې درته شهوت راځي. دریم، د عمر په تېرېدو د ښځې شرمګاه وچېږي، نو خاوند ته پکار ده چې د جما په وخت کې داسې کریم استعمال کړي چې د هغه رحم نرم او خوی شي. څلورم، د جما لپاره باید له مختلفو طریقو کار واخیستل شي. همیشه لپاره یوه طریقه هم د ستړیا سبب ګرځي. پنځم، د ولادت نه وروسته باید هره ښځه سپورټ وکړي. شپږم، د جما په وخت کې د ښځې د ملا لاندې بالښت کېښودل چې جنسي آله یعنې ذکر د شرمګاه پای ته ورسېږي او مېرمنو ته شهوت راسي او خوند واخلي. درنو دوستانو، له تاسو هیله کوم چې د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.